د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو، نن در سره په دوه موضوعګانو باندې به خبرې کوم. یوه موضوع نن د افغانستان کې په کابل کې د بم چاودنه ده، او دویم هم کلتور او ژبه چې عمران خان خپله دا خبره کړې وه چې د انګریزي ژبې منګه کلتور بدل کړی دی او منګه ذهني غلامان یو. نو لومړی به په کابل دغه نن چې په کابل کې دا کومه چاودنه شوې ده په دې به خبرې کوو. ملګرو، دغه چاودنه ما لږ مخکې په سینن کې هم د هغې په اړه باندې واورېدل. چاودنه یو ځانمرګي برید ده، ځانمرګي برید و. نو دا ځانمرګي برید د چا په واسطه وشو په دې خبر نه وو، خو هغه ویله چې دا د طالبانو د بې پوستۍ څخه دغه ځانمرګي راتېر شو او بیا دغه برید یې وکړو. نو دغه برید چې دی په دې کې ډېر افغانان هم شهیدان شولو. نو الله دې هغوی ته جنتونه ورکړي. د لسیزو کلونو راهیسې زمونږ افغانان شهیدان کیږي، خو موږ تر اوسه پورې خپل دښمن ونه پېژندو، او یو ګوند یا یوه ډلګۍ چې په حکومت کې راشي حتما یې په خلاف کې یوه بله ډلګۍ ورته جوړوي او هغه ورسره په جګړه باندې پیل کوي. که موږ وګورو اوس خو د طالبانو حکومت هم دی، طالبانو حکومت راغی، هغوی په حکومت کې دي. نو اوس موږ نه پوهېږو چې دا برید، دا ځانمرګی برید دا چا وکړو. دغه دښمن هم نه دی معلوم، خو دوی فکر کوي چې دا به داعش کړی. که داعش کړی، خو داعش هم یو چاغ به پیدا کړی، یو څوک به سپورټ کوي. هسې خو داعش نه پیدا کېږي چې دغه څوک دي. دا د افغانستان دښمنان دي. او ملګرو، هغه چا چې سلامونه رالیږلي هغه ټولو ته وعلیکم السلام. وروسته به په سټوډیو کې ما سره اساسي هم راځي. خو د دې څو لسیزو نه چې دا کوم ځانمرګي کېږي یا په افغانستان کې دا کومه جګړه روانه ده، چې د دې د پای ټکی به څه وخت راځي چې د سره د پای ټکی کېږي، او د دې لپاره باید څه وشي. خو لومړی باید موږ دا وکړو چې افغانانو کې یو سیاسي شعور بیداره کړو چې خپل هغه دښمن وپېژني او یو بل ته لاس ورکړي، خپله بې اتفاقي ورکړي، او هغه مشران چې د پردو ګټو او د پردو هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي او زمونږ وطن کې یي، د هغې سره باید ونه درېږو، بلکې هغه خاینین هغه وپېژنو او هغې کولی شو چې هغې ته سزاګانې ورکړو. نه دا چې د هغوی سره ودرېږو او یا د یو قوم په خاطر باندې چې دا د قوم سره تړلی دی او بس دا د قوم مشر دی. په همدې کې لکه دا څه وخت نه چې امریکایان راغلي وو او د قومي مشرانو په میلیونهاو ډالر ګټلي دي، او د دې او د نورو افغانانو په ژوند کې ډېر توپیر و. دوی هغه څه لکه هغه کورونو هغه قصرونو کې اوسېدل، او هغه نور افغانان چې وو هغوی د ژوند سطحه ډېره ټیټه وه، ځکه چې دوی هغه کوم مال چې د افغانستان د پرمختګ آبادۍ لپاره به راتلو، کوم ډالر چې به راتله هغه به ټول د خپلو جیبونو کې اچول او صرف په خپل ځانونو باندې بیا مصرفول، او ځانونه یې دومره قوي کړي وو چې دغه دومره د کبر سره به ژوند تېروي چې دغه نور افغانانو ته هېڅ په نظر کې نه راتله. او د دې د ځانه خپل هر رقم د ځان لپاره د دې خاطر چې لږ محفوظه شي، نو ډېر زیات باډیګاران او دا به ځان سره هم ساتل، او د هغوی سره به په مشترکه ډول باندې دغه خپل ژوند پر مخ باندې وړو. بیا چې کله لږه سخته راغله ټول افغانستان پرېغوښته او د هېواده بهر ته وتښتېدل. نو زه بیا وروسته تاسو سره د عمران خان یوه ویډیو هم شریکوم، او زه بیا په ژبو باندې هم خبرې کوم. وروسته به بیا راسا صاحب راځي ما سره په سټوډیو کې، به هغه وروسته راځي. زه به اول تاسو ته د دې تاسو دا دغه شیر کوي پرې چې د کوزي پښتونخوا ځینې ملګرو سره زه نن د ژبې په اړه کې او د کلتور یا کلچر په اړه کې هم خبرې کوم چې هغه په دې باندې پیښ شي. دا ویډیو زه لږ نشروم، د عمران خان ویډیو ده ما پرون کړې وه، خو بیا ما زه غواړم نن په دې باندې لږ مفصلې خبرې وکړم. بیا که ستاسې کوم سوال و هغې ته هم جوابونه وي. تاسو دا ویډیو سره لږ وګورئ. आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था, एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो हो तो हिंदुस्तानी लेकिन वो हमारी तरह सोचे, वो बनाए उन्होंने एक खास तालीमी निजाम से। एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय बनाया गया है, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया। मेरे अपने कल्चर से भी दूर किया गया उस तालीम के निजाम ने, मेरे दीन से भी दूर किया गया। सबसे पहले अपना तालीम का निजाम ठीक करना चाहिए था, हमें एक सिंथेसाइज, एक सिलेबस लाना चाहिए था ताकि एक कौम बनती। जब आप किसी और कल्चर की ज़ेनी गुलाम बन जाते हैं तो आप अच्छे गुलाम बन सकते हैं, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। और ये जो ज़ेनी गुलामी थी ये हमें इस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने लेके आया। हमारी पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी में तकरीर शुरू हो जाती है, सेनेट में अंग्रेजी में तकरीर, इसलिए नहीं कि वो क्योंकि वो उनको उर्दू नहीं आती, वो इंप्रेस करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये स्टेटस सिंबल अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। ملګرو، عمران خان خبرې وکړې چې موږ ځکه ذهني غلامان یو چې موږ په
انګلیسي ژبه باندې یا په انګلیسي ژبه باندې زده کړې کوو او بیا د هغوی کلچر فالو کوو یا هغه کلچر په باندې به مسلط کیږي. دا خبرې د دې صحیح وي، خو زه دلته یوه خبره دا کومه دا چې خپله عمران خان په قوم باندې پښتون دی، هم د مور د طرف نه هم د پلار د طرف نه. او هغې دا یوه خبره مخکې وکړه چې هغه ځکه چې موږ دغه زده کړې چې کله په انګلیسي ژبو کې وکړو نو موږ به احساسې کمتري کې راګیر وکړو، هغې ته انفیریټي کمپلکس چې ورته وایي، په هغې کې به راګیر شو او بیا په خپله ژبه په خپل کلتور په دې باندې بیا موږ ته شرم راځي. نو زه دې ته دا یوه خبره ما کوله چې ځکه که دا د مور د خوا نه د پلار د خوا نه د دواړو د طرف نه دا چې دی خپله پښتون دی، خو مګر دی هم لکه زه نه پوهېږم چې ولې په خپله ژبه پښتو باندې نه پوهېږي. خو دې کې یو څه خبرې دي هغه به سره زه کومه. ما دلته دې باندې یوه لیکنه کړې وه خو ډېره اوږده ده، خو زه دا یو څو ټکي تاسو ته وایم. کلتور او ژبه په دې کې د څه وایي، کلتور په ټولنیزو ټولنه کې ټولنیز سلوک او نورمونه دي. ژبپوهان کلتور د خلکو د یوې ځانګړې ډلې ځانګړتیاوې، پوهه، لباس، آرټ، موسیقي، نڅا، روایات، دارش ګاڼې، ناسته پاسته، غم خادي، خوراک څښاک، ولسي سندرې، ادبیات او ژبه د کلتور جز بولي. په عمومي ډول چې د کلتور په اړه بحث کیږي نو وایو چې ژبه کلتور او کلتور ژبه ده. او دا خبره رښتیا هم ده، ځکه چې ژبه چې دا کلتور خپروي، دا د کلتور د انتقال وسیله ده. نو زه تاسو یو خبره زه کوم، ځکه چې که موږ وګورو په کلتوري لحاظ باندې پښتون چې دی د پنجابي سره ډېر فرق لري. ځکه که زمونږ لکه که ادبیاتو طرف ته راشو نو پښتانه چې دي لکه دا ټپې او دغه سندریزې دغې جدا دي. موږ که لکه دا ما چې ویلی دی کې لکه کومه ګډا چې د هغه زمونږ اتڼ دی، لکه ملي اتڼ دی، او د پنجابیانو چې دی هغه بانګړه ده. موږ شلوار خمیس اغوندو او پنجابیان چې دی هغه لنګ اغوندي. نو دې کې دغه کلچر کې ډېر زیات فرق دی. خو دا چې دغه ژبه چې په اردو ژبه ده او دا په چې په دغه باندې په دې پښتنو، سندیانو او بلوچانو باندې حاکمه شوې ده، نو د دې سره د دوی کلتور هم بدلون موندلی دی. ما مخکې په دې باندې یوه مقاله لیکلې وه، په هغه کې داسې و چې کله چې د غوریانو، غلجیانو، غزنویانو او وروسته کې د احمدشاه ابدالي په وخت کې ډېر پښتانه کورنۍ لاړې او په پنجاب کې لکه دوی ته ډېر جاګیرونه ورکړل دا وخت پاچاهانو، او دوی هلته میشت شولو. چې کله دوی هلته میشت شولو د وخت په تېرېدو سره دوی په تدریجي ډول باندې خپله ژبه هېره کړه. دوی هندکي ژبې، سرایکي ژبې او اردو ژبې شولو، او ورسره خپل کوم کلتور چې و هغه لکه شلوار قمیص په لنګ باندې بدل کړو. نو هغې ته به دې په خاطر باندې به ورته خلکو سرایکي پټان یا سرایکي پټان به ورته ویلې او یا به ورته هندکي ژبې ویلې. نو دوی خپله ژبه هېره کړې وه، همدې په خاطر باندې دوی ته هغه خپل کلتور او دغه ته هم ته هېر شوي لکه هغه دې سره بدل شروع. او دې په ځای باندې چې د پښتنو سره ځکه چې کله ستانه ژبه هېره شي، دوی په خاطر باندې چې دوی د پښتنو سره کلک ولاړ وي، دوی به د هغه ژبه چې دوی لکه سرایکي او هندکي او اردو ژبه زده کړې وه دوی بیا د هغې سره کلک ودرېږي. نو دلته لکه اوس دا اوس ما هسې دغه نن دې په خاطر کړی و چې لکه اوس وګوره دا یو میکس کلتور دی، کلچر دی، که نه لکه پاس پټکې دی دلته او سره ټایم ده او دا دغه هم ده، دا سوټ تاسو د سوټ موږ ورته درې شوي او دا هم ده. دې کې زما مقصد دا دی اوس که زه دا واغوندم دا پټکې هم زه لرې کړم او دلته دې په ځای باندې هسې خپله د اروپایي خولۍ په سره کړم او زه د یو پښتون سره ودرېږم او زه چې سره کله پښتو ژبه باندې خبرې کوم سم دوار هغه پوهېږي چې دا پښتون دی، ځکه دې په خاطر باندې چې هغه زما په لهجه، زما په پښتو ویلو باندې به هغه پوهېږي. که ته چېرته یو پښتو چې خپله ژبه یې هېره کړي لکه سرایکي پټان ته راولې، ته د شلوار کمیس هم واغوندې، خو چې کله هغه خبرې کوي ته نه پوهېږي چې دا اوس پښتون دی که نه دی، ځکه چې هغې خپله ژبه به هېره کړي. او چې کله یو انسان خپله ژبه هېره کړي بیا د هغې پېژندګلو هغې ته ډېره مشکله شي، ځکه د هغې پېژندګلو دغه قوم ورکه شي. ځکه په دغه دومره وختونو کې چې کله به پښتنو په هند باندې حکومت کوو نو هلته ډېر پښتانه به لاړل، هلته به میشت شولو، ځکه دې له به جاګیرونه ورکول دغه وخت پاچاهانو. بیا دوی نه خپله ژبه هېره شوې ده. نو چې کله ژبه هېره شوه اوس وګوره دغه قوم پېژندګلو نه کېږي، کله ځان سره پټان لیکي، کله خان لیکي، خو په هغې باندې خو بیا هم نه کېږي، ځکه چې بیا د تا سره کله ژبه وایي هغه ژبه دې خپله هېره ده. نو د دې دپاره ژبه هېرول په کار نه دی. د عمران خان دغې خبرې په مقابل کې چې دا وایي چې اردو موږ ذهني غلامان کړي، نه انګلیسي وایي موږ ذهني غلامان کړي. نو که چېرته ته اردو راولې خو ته به بیا هم ذهني پښتون به بیا هم ذهني غلام کړې، بلوچ به هم ذهني غلام کړې او سندھی به هم ذهني غلام کړې، ځکه چې تا خو دې ته خپله ژبه نه بیا هم دا محروم دی، ځکه دا بیا هم د پردۍ ژبه تا په دې باندې حاکمه کړې ده. خو ته خو دا غواړې چې د انګلیسي په ځای باندې اردو راولې، ته خو دا نه غواړې چې خپله د هرې صوبې یا د ولایت ژبه هغوی ته ورکړې،
ته خو دا کار کوې لکه انګریزي لري کې اردو راولې په اردو کې د چا ګټه ده دې کې د پنجابي ګټه ده ځکه د پنجابي ژبه د اردو ژبې سره ډیر زیات دغه یووالی لري که چیرته یو سړی په اردو ژبه باندې پوه شي هغه اتومات په پنجابي باندې پیږي که چیرته د یو پنجابي نه یو پنجابي اردو ژبې شي او هغه د کلونو دا اردو ژبې پاتې شي او په دې باندې پیړۍ تیری شي خو دا د دې بچی په ډیر لږ وخت کې به کولی شي چې پنجابي ژبې ته واوړي ځکه دې په خاطر چې د ژبې یووالی هلته د دوی سره په خپل منځ کې ډیر زیات یو دی خو که چیرته د یو پښتون بچی اردو ژبې شي او په دې یوه پیړۍ ووتله د دې ته لکه چې اوس دا سرایکي پټان او د هندکیانو ته موږ یو دې ته بیا ډېر زیات مشکله ده چې دا بېرته خپلې ژبې ته راواوړي ځکه چې ډېر لرېوالی لري اردو ژبه د پښتو ژبې سره نو دې په خاطر باندې پنجابي او خیر دی هغه ورو غواړي چې د نور قومونو خپله ژبه واخلي هغوی پردي ژبې کې لکه څنګه چې انکین شوي سرایکین شوي اوس یې اردو ژبې کې نو د دوی نه خپل پیژنګلو یا تاسو ته پہچان وي دا ورنه رور واخلي یو به اساسي کم طریقې راګري اوس هم راګري بل زه د کوزي پښتونخوا ورونو ته خبره بله کوم دلته یو خو دي چې هغه خلک دي چې هغه سیاست کوي او هغه لکه پالیټیشن دي اول ته په لوړو چوکو یا تاسو ته کرسي وي په هغې باندې کار کوي نو هغه خو د پاکستان حکومت یا اسټبلیشمنټ هغې له چوکۍ ورکي هغه خو هلته په لوړو پوستونو باندې نو هغه قدرت کې مي په خپل کبر کې می غرور کې می او ښه ژوند ورته مهیایي خو هغه غریب پښتانه چې په پښتونخوا کې ژوند کوي بیا همدغه سړی د پنجاب رالیږي په دې باندې حاکم کوي او د دې د تسلط لاندې بیا دغه پښتون ژوند کوي خو دغه پښتون چې تر څو پورې هغه نه خپل حق وغواړي ځکه دا احساس په هغې کې نشته ځکه چاته تعلیم نشته دی نو هغه چې کله پښتون بیا د پښتو خبره کوي د دې په مقابل کې ودرېږي ځکه چې هغې له دا شعور پښتنو نه دی ورکړی دې کې د پښتنو هم یو څه ملامت دي ځکه چې دوی سره کار نه دی کړی نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی ورځ به هم ډېرې خبرې کوو ځکه دا موضوع چې دا ډېره اوږده ده بل زه کله کله وایم ځکه ما ته په یو کومنټ هم شوی زه هم دا وایم چې اردو او هندي یوه ژبه ده دا د هندو ژبه ده د هندوانو ژبه ده دې له صرف د اردو نوم ورکړی دی ځکه هغې هلته په هغه وخت کې په بری صغیر کې د دې چې دا اسلامي ژبه ده او په دې باندې پاڅونونه کول په دې باندې هغه خلک مسلمانان راپارول که هغه مذهبي ډلې وي او که غیر مذهبي وي چې هغې نه داسې یو دغه جوړ کړي چې د هندوانو په ضد باندې ودرېږي او پاکستان جوړ شي نو په دې خاطر باندې دغه د هندي او اردو ژبو صرف رسم الخط بدل دی اردو ژبه چې دا په فارسي عربیک رسم الخط باندې لیکل کېږي مر هندي ژبه چې دا هغې ته دیوانګري وایي سنسکرت په هغه رقم باندې لیکل کېږي نوره ژبه یوه ده په هغې کې د هندوانو د مذهبي لغاتونه ته تاسو وایي الفاظ په هغې کې ګډ دي په هندي ژبه کې ځکه هغې د خپل مذهب نه راغستلي دي او په اردو ژبه کې بیا عربي او دغه فارسي لغاتونه ګډ شوي دي خو دا صرف ټوله دوکه ده پښتون بلوچ او سیندي ته ورکوي چې خپله ژبه پرې حاکمه کړي خو دا کار یې د بنګالیانو سره هم کوي خو بنګالیانو هم د خپلې ژبې په خاطر باندې پنجابیان وشړل د خپل بنګال نه هغه یو آزاد او خودمختار ملک شو اوس د هغې هغه کوم دغه چې دی هغه اقتصادي وده چې دا یا پرمختګ چې دی هغه د پنجاب نه ډیر مخکې دی د پاکستان نه مخکې دی هغوی ډیر پرمختللي تللي دي او ورځ تر ورځې اقتصاد ښه کېږي خراسان صاحب هم زه راخلم زه به په انشاءالله تعالی په دې باندې به یوه ورځ بیا زه ډېرې اوږدې خبرې کوم چې اردو او هندي کې هغه فرق به راولم هغه به تاسو ته زه بیا په دې یو پاور پوینټ په شکل باندې تاسو ته زه ښکاره کوم چې خپله لکه د اردو او د هندي لیکوالان په دې اړه باندې څه وایي نو هغه به تاسو ته زه د ثبوت په توګه باندې راوړم تاسو به وړاندې کوم اوسه پورې زه پښتانه چې دي هغه ګلخانه دغه اوس ماته دا وایي چې دا خو زموږ قومي ژبه دلته ډېر قومونه اوسېږي دا قومي ژبه ده ستا او د هر قوم دلته خپله جدا جدا ژبه ده دا در باندې په زور حاکمه کړې ده خپله ژبه در نه اخلي دا در باندې حاکموي ستا نه یو بل شی جوړوي پاکستاني خو قوم نه دی دا خو د یو هیواد نوم دی دا قوم نه دی ځکه دې ته خو موږ قوم نه شو ویلی پاکستان دا خو هېڅ قومیت د قوم نوم نه دی دلته یو قوم نه اوسېږي دا مختلف قسم قومونه هلته اوسېږي ښه بل ځینې وخت کې ځینې ورونه دا وایي چې ته زموږ په هیواد کې یا افغانستان په پښتونخوا کې ولې پښتونخوا باره کې یا پاکستان باره کې ولې خبره کوې وره ته د پښتونخوا پښتوني خپله خاوره باندې اوسېږي او زه چې کله پاکستان اسټبلیشمنټ یا پاکستاني پنجابي ارمي یادوم یا پاکستان یادوم د دې نه زما مقصد سم دی ځکه چې تل د پاکستان اسټبلیشمنټ یا پنجابي اسټبلیشمنټ په افغانستان کې لاسوهنې کړي دي او د هغې دغه میډیا چې تل د پښتنو او د افغانانو په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی زه دلته زه به خپله راسا صاحب اوس خپل دغه د سټوډیو ته راجګوم او د عمران خان دا ویډیو به هم ځینې زه لرې کړم بیا به هغه راواخلو نو السلام علیکم راسا صاحب په خیر راغلی سټوډیو ته
مننه زماني صاحب، تاسو ته او درنو لیدونکو ته چې همدا لحظه موږ ګوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. ما خو ستاسې خبرې واورېدلې زماني صاحب، ولې دغه د نن ورځې دا حالات او خصوصا د کابل په میدان کې دغه برید او دغه شهیدان، دغه حالت والا ډېر زیات مایوس کننده حالت دی. هغه د خبرو حوصله د سړي نه دغه کوي، نو سړی کله کله داسې مجبور شي چې هغه بعضې ترخې خبرې وکړي، بعضې حقیقتونه ووایي، ځکه چې دوستانو دغه یوه دوره نه ده په دې اخرو کلونو کې چې دا موږ ګورو، دغه هر دولت چې راغلی دی په هر دولت کې موږ دغه د امین کلمه استعمال کړې ده چې الله ته سوله راولي، الله جنګ بس کې په هر دولت کې که څوک شهید شوي دي یا ورته ویلي دي چې الله دې شهادت قبول کړه او امین. دغه څو دورې موږ په دې شکل باندې دغه په دې اوسني عصر کې د افغانستان د داسې یو حالت کې روان دی. نو اساسي خبره په دې کې ده چې تر څو خپل افغانان رایخ نشي، خپل افغانان خپل ځان ونه پیژني، خپل حقوق ونه پیژني، خپل ملي ګټې ونه پیژني، خپل حدود دغه ونه پیژني، او دغسې پلاستیکي او دغسې بې ځای خلکو ورپسې لاړ نشي، بېهوده ورپسې لاړ نشي، په پیسو خرڅ نشي، تر هغه پورې دا هېواد نه جوړېږي. دا نه سبا ته درپسې داعش راجګېږي، بل حالت راځي. تر کومه پورې به موږ افغانان دغه د پردو په جنګ کې به موږ سوځو؟ او هر سړی هر افغان بس په دې فکر کې دی چې یو وخت تلې ته ګوري چې کوم طرف ته حالات ښه راځه دلته ورشه، کله بل خواته لاړ شي، کله بل خواته لاړ شي، کله چې پکې ګټې پکې تامین شي، کوم ځای کې بیا مال ته خوښي، بیا بل پسې بدرګم ورپسې د پاسه وایي. همدغه بدبختي ده د آخرو څو کلونو باندې. یو نظام و، یو دولت و، دلته به وروره یو نفر به راپاڅېد چې زه خو د شمال امپراتور یم، زه خو دومره چوکۍ غواړم، زه خو دومره وزارتونه غواړم، بل به راپاڅېد چې زه خو شبرغان سقوط ته دغه کومه سقوطوم، زه خو دا هر څه داسې، بل به ویل چې زه خراسان جوړوم، بل به راپاڅېد چې دا خو دلته خو تعصب دی، دلته خو دغه دی څه ورته وایي فاشیزم دی. دا نو همدغه حالات دی زماني صاحب چې زمونږ وطن دې حالت ته رسېدلی دی، او ټول به د پیسو په سر باندې چې به پیسې ورته ورسېدلې، چې به ورته حق ورسېد، او هغه چې به یې غوښتل مجبور و داسې یو حالت همداسې راغلی و په دې وطن کې. دا د همدغه ظالمانو قهر دی چې د ملت مال یې وخوړو، د کلونو کلونو باندې ځانونه یې ورباندې ښارونه یې ورباندې ځانونو ته جوړ کړل، ماڼۍ یې جوړې کړلې، په خارج ملکونو کې بلډینګونه واخیستل، بانکونو کې پیسې دي، دومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي که دغه مجموعي سړی وسنجوي دې باندې مکمل 15 هېواده ورباندې جوړېږي. ولې دا پیسې څه شولې؟ دغه خارجیان هم اخر دې ته مجبور شول چې دا څه رقم سیاسون دي په دغه ملک کې، دا څه رقم افغانان دي چې د یو رهبر لري، د په کم خط و سیر باندې روان دي، تر کم ولې په دې حالت کې دي؟ هغه هم دې ته مجبور شول چې زه چې بلا درپسې چې څه کېږي هغه به کېږي، تاسې پوهېږئ او وطن هم پوهېږي. ځکه چې دا په افغانانو کې تر اوسه پورې داسې یو ملي احساس نه دی پیدا شوی چې دغه د وطن دغه خاوره دغه سره دغه مینې ورسره یو د زړه دې خلاصوي. فقط هر سړی تر خپله حده پورې ځي او بیا بعد د هغې نه چې کوم خوا کې خوشحاله وه خواته بیا ځي. ډېره مننه اساسي او خبرې ډېرې دي زماني صاحب، د ډېرو خبرو نور حوصله هم نشته دی، بس یو څو خبرې مال زیاده اقل هغه. ډېره مننه راسا صاحب، بیا مننه ځکه چې ته نن دغه وې وزم دې دومره ښه نه وه، خو بیا هم راغلی موږ سره سټوډیو ته. زه به د یو څو کومنټه ولولم، بیا به پروګرام راټول کړو، ختم بیا کړو. دې یو ورور لیکلي دي، وایي بورا صاحب ستاسو چوپړ د ستایلو دی او ډېر ښه لړۍ مو روانه کړې ده. غلام رباني فیاض وروره نړۍ مننه، ځکه هم دا ستاسې تشویق او ستاینې دي چې موږ دغه پروګرام ته اوږه ورکړې ده. انشاءالله تعالی دا به په همداسې پر مخ باندې وړو. بل ورور هیوادو صاحب لیکلي دي په زړه پورې خپرونه لا بریم په برخه زماني صاحب نړۍ مننه. هیوادو صاحب تاسې هم خپل ډېر زیات فرهنګي کارونه پر مخ باندې وړئ، الله مو بریالي لره. دلته یو بل ورور هم دغه کړی دی، دې کې لیکلي دي چې وایي عمران خان ملامت نه دی، نظر یې ډېر سم دی. اوس زرګونه پښتانه دي نن د فارسي او اردو ژبو غلامان دي. دا خبره حقیقت د خپل عمران خان هم خپله ژبه باندې نه پوهېږي، هغې نه خپله هم خپله ژبه هېره شوې ده، مور او پلار یې ورسره کار نه دی کړی، خپله ژبه یې تنده ورپدري، ځکه دې پښتون د مور او پلار دواړو نه پښتون دی، خو مګر پښتو ژبه یې زده نه ده. یو بل ورور دغه به مو مور راښودلې د پښتو ژبه ده، د غیرتمنو عزتمنو پښتنو ژبه ده. ابراهیم خان ورور ډېره مننه، نړۍ مننه وروره. نو
ګورو که نور پکې داسې کوم کمنټي هغه سره یو څه کله یو کمنټ د طالبانو په اړه باندې راغلی دی هغه زه وایم ځکه چې هغه ډېر دی داسې یو عجیبه هو دا کمنټ زه راخلم دا چا لیکلی دی ډینجر لوفر خو زه خیر هغه چې دا نوم خو داسې دغه دی که ډنګر لوفر دی چې دی سلامونه درته وایم کابل کې چې نن چاودنه وشوه طالبانو خپلو خبرو کې وایي موږ موږ دې جنگ شهیدان نه یو موږ د دې جنگ شهیدان نه یو نو بیا ولې چاودنه کیږي باید طالبان د دغو چاودنو پوښتنه وکړي ولې چې اوس د افغانستان واکداران دوی دي بالکل ځکه اوس چې د دوی په افغانستان کې حکومت دی او چې د دې نه بعد هر حادثه کیږي یا هر پیښه کیږي ذمہواري خپل همدغه طالبان دي باید طالبان د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره باید کار وکړي ځکه چې اوس کوم د حکومت واکداري د دوی په لاس کې ده نو بالکل صحیح خبره لیکلې ده زه په دا یو دغه بله وګورم راساسې یو دوست صاحب تا ته سلام کړی څه ګز دا یو دغه بل بیا هغې تا ته سلام کړی دی بلوچان خو مې د خپلې ژبې دپاره جنګ کوي او بلوچان د خپلې ژبې دپاره جنګ کوي او لکه څنګه چې بنګالیانو جنګ وکړو داسې بلوچان هم جنګ کوي نن دغه بوکتي د شهادت ورځ هم الله د هغې ته جنتونه ورکړي چې په هغه بزرګتوب کې دی په پاکستان خلاف باندې جګړه پیل کړه او بیا د پنجابي آرمي لخوا شهید شو الله دې ورته جنتونه ورکړي ځکه د خپلواکۍ دپاره یې خپله جګړه پیل کړې وه نو زه ستا د دې اعلان په خاطر باندې هغه دوست چې پوښتنه کړې ده زه داسې فکر کوم چې سبا ته به هم طالبان اعلان وکړي چې موږ یو کمیسیون ټاکو چې باید د دې پوښتنه وکړي او بس دا به د کېږي معمول په افغانستان کې دغه څو لسیزې همدغه رواج دی دغه کلمه رواج شوې ده چې وروره بس سبا ته به یو کمیسیون ټاکي چې موږ خبر نه یو چې دا څوک دي کوم ځای نه دی بیا کمیسیون دی هغه به بیا پوښتنه کوي څېړنه به کوي دې باندې کوم ورځ تېره شوله او که میاشتې تېرې شولې بس همدغه لړۍ به روانه وي والا یو دوست صاحب ویلي چې د راساس صاحب څرګندونې وایي ډېرې په ځای او درسته وي مننه یو دوست صاحب نو بس پروګرام بس راټول کو پروګرام راټول کړو چې هغه وخت خپل په ختمېدو کې دی ځکه زما همیشه کوشش دی چې شلو دقیقو کې پروګرام راټول کړو خو زه نن بیا هم دغه شو نو پروګرام راټولو تر بله پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند لرئ د لوی الله جل جلاله په امان